اسم کار روزګار دې نشته او کار روزګار کوم نو زه کار روزګار کولی نشم اسم لا پټ شوی مو د پولي شاته ناست یم خو راشه مړه ځان ته یو څو خشته شان مصري وکړه ورځه پیستمیا ګوره غوږ راته کېږده یارانو وی روږده مې دي نوم شه دغه خال ته چې نظر کړي څوک زړه به چاله ورکړي څوک دغه زمانه کې زړه به چاله ورکړي څوک دغه زمانه کې واه 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 اوس دې بیا والله چې ټولې مرغۍ دې راوغورځولې دا خو مالدکي را روان السلام علیکم وعلیکم السلام تم جوړ د کار روزګار نه پټ فکې نه مړه بچو خدای دې بې فولاد وباسي زما خو کار روزګار نشته سمیا بابا ته مې وي د خدای نیکبخته یو 10 روپۍ راکړه ځان له پتنګ ووایم نو خدای دې بیخ او بنیاد وباسه منګه کوریا داسې کار وکړه چې دا پتنګان متنګان پرېږده ویم ډېره ښکلې ځواني دي ده ویم ځان له چې کوم دې پلار ته ووایي چې واده دله وکړي ما خو ګورې ډېره زبردسته ځواني ده جینکې به راته په دیوالونو ناستې وې خو به دا خو له خراب شومه او جنکو ته هم پته وه چې هغه خولنګي چرګوټي په دیوال راوختېدو نو جنکو به ته وي بچیانیا ما پسې ګورې نخرې مه کوه ښه زه تا پسې نخرې نه کوم ته خدای پاک د نخرو کلیونه پیدا کړم زه څوک یم مړه په خپله خو هم داسې او ما پسې نخرې نو کړې په خپله ځکه داسې یم که نه تا نه مې وجود ښه دی مخ مې غټ دی قد مې د نوچت دی او ته ټول راکوډ نو ځکه راپسې ډرامې خو دا بس پاسه لاړ شه زه پاسه وه د خدای نیکبخته د واده دا خبره دی ډېره خوږه خو هسې نه کلیاړي شانې کلیاړیتوب را چلولی کلیاړیتوب د سره نه کومه ظالمه خدای پاک پرې دا زندګي ښه کړي واده سره تا ته پته لګي خدای پاک دوه نصیبونه کړي اوس ته یو زره دویم غم ځان له وکړه هلکه دا خبره صحیح ده زه ورته پیدا زما نوم به ډکېږي او د چا بېغیب شم بیا نه راپیدا ویم خدای دې اړو را پیدا مه کړه خو ویم پاسه او چې بابا مې خبره ونه مني نو بیا ویم ستا خبره هغه مني تی یو زوی ستا خبره پوهې نه مني ځه الله دې مه شه په داسې غم مې واړولې بچي دا زما نن ولې د پولو شاته ناست دی خو دا مې واده کړی دی او انشاءالله چې واده دې وکړه که نه مړ دې کیا لاړې ته به وبرباد نه کار شته او نه روزګار شته خدای پاکه څوک راولي چې څه پرې وورو کېکه لکه مزده کې څه کې څنګه چلېه وایه که نه ویم څه د داسې ولاړې د خدای نیکبخته د خدای مسلمان هلته اسلامي ناستو وو او ډېرې مزېدارې غزلې راته وویلې مړه همداس خو زه ورسره ملاو شوم ما یې مشوره هم راکړه یم ته هم راته یو دوه درې غزلې ووایه که نه ولې زه تا ته غزل باز ښکارم څه زه مړه ورځپې ځه خو نس یې را پټ شوې ما داسې وې ووایه راته دا بس زه به ته یو غزل به درته ووایم که نه ویم تپوس مې کده یو بله چې تېرې دم ستا په مخله څه راته ویدلې ونې واده دی ما وې چې روان مې څه ګوګله مشرق اخبار کې په بیان ناشي زه به یو داسې کارنامه کومه چې ستا ډولۍ پسې جنجان راشي زه به خودکشه دماکه کومه دګ 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 بس دې مړه د خدای نیکبخته څه پیسې خو راکېنه دومره هسې راباندې وي بس زه ورسمه بیا مشلمي راته ووایي بابا ته ووایه چې واده ځای به وکړي زه صحیح ده ځه صحیح ده الله دې مړ شه زه سلام علیکم هاي مردکیه بنده الله دې د مخې تور تېر کړه خلک وایي خپلو بچو ته به خیرې نه کړي خو څنګه یې ورته نه کړي ده خو ما له دا اړه پوښتو چې بیا خدای خبر چېرته تللی دی خو ما ته پته ده اب هغه اسلامي سره یي او چېرته په پټو کې به بیا ګانې مانې جوړوي لګیا به یي خو ځه دا سرکوزی به راځي که نه زه به ورته خوښ شم راشه چې په دواړه باشه بابا د خدای تعالی مسلمانه زاړه ډوکې مې دې څه کې ماته یې راله ته چېرته تللی وې چېرته تللی وې چېرته تاسو ته د خپل کور دومره غم نشته دی چې د مال د بګیا راوړل غواړي دا چیلۍ نارې ولاړې دي دې له بګیا کول غواړي دا ته څه کوې بابا ویم زه باغ ته تلم که نه ویم هلته اسلامي ناست و ویم سمه ښکلې ګانې مې وویه دې پونه ورانه خو چې کوم دی دا اړه پوه کړو دا سرمند یم چې کوم دی نو د دغه نه د ښار سندره د سړی دی نه وباسي او چېرته بابا ویم بس دې ویم دور مې مه وخه خبره درته کومه وایه څه وې ویم بابا ویم اسلامي نه یي ویم هغه راله یو مشوره راکړه څه مشوره یې دله درکړه ویم راته وایي که نه چې بابا ته ووایه چې تا له واده وکړي ها تا له واده وکړمه ته د وادې
د چا زندگی د من تبا او برباده کما اره بابا د چا زندگی نه تبا کېدو اوس هم ښکلې ځوان یم اوه ډېر ښه ډېر ښه ته ښکلی ستا په شان چې یو ښکلی بل شي نو بس دا ښکلي خو باقي دنیا نه ایسته وتښتي نو ادبل بابا دغه پرېږده وایم ما له 1 روپۍ هسې ځان له ډاله لمه په لار شه د ډالونو مالونو نه نه وایم نادار هم ډاله لوځي او زه هم ډاله لوځوم بیا دغه ته خفه کېږم ښه چیلوکیا ته ماشوم یې چې پتنګان الوځې خو دا والا پیسې والا 50 روپۍ دي صرف یو پنجه به پکې والي او نور 45 روپۍ نه دي په ګس لاس نه رښتیا په ښي لاس به ماله واپس راوړې عجبه شو وایم غم مه کوه بابا زه ځمه ځان له ډاله یم ښه په لاره چا سره جګړې مګړې ونه کړي او بیا زر راځه شبه صحیح ده شبه السلام علیکم وایم داسې کار وکړه که نه چې ما له یو 5 واله ځای لاکه که نه او 10 واله لالمه بیا زما بابا غاړېږي او وایه 540 روپۍ راکړه دا وایه ظالم ټایم ورته او نورې پیسې راکړه ښه بچې شو ځه Dale, pichole, guachulo, usa esa bomba, te puse, pero te puse. Estaba aquí, guacho. مردكيا أخذت تمام القلم راغي. خذ سنجي. خيمة هي. أياك مكا وخا تاسع دان نستا ما نون تختي. نتاختو المال دسد لداخل واما يلا بابا بسيني ذكي وما أخبر بابا بجرا واغل توسع مالا تختي. ولا خو مله چې داخله د لوم کنه ما پکې هغه جټ د کوسي شغه مې پکې کچوي هغه کتو دا خو نه پاسي نه پاسي دې نشي زید له پاسو مې مردکی قسم دې د قمره بخکاری دسی ولو کې بخکاری مله دا ټول تار د لپسې پرېده مې نشي تب الوزول شي هه الوزول شي مسلمان په خو به د ماته پلار قصې کولې کنه ما ته ویله مسلمان وي موږ به دا بون نه دی دا کټ چې خلک مړه مسلمان وای دا به غوټه باندې وبه و د کوټې رومنه او هغه به مو مړه وخېجوله 4-5 کسانو باندې ما داسې کوله فهم دروغ مو وایه ښه سمه دې پاڅوله تا ته د پاسولو والا ښکاره مړه ولې پاسې که نه ډال وې پاسومه اوس یې پکې پاڅوله پوته یې وویسته چپ چپه زه چې څه درته وایم بس هغه کوه راځه ځای ته نیسمه او ته یې والوځوه مړه ملکیه او دا به داسې به وکړو دا ګوره جاړې به نه ګورې ښه صحیح ده ښه نو اوس دا خبرې شو مړه مردکې نو بس نه دا ونیسه بس ده ولې بس ته مړه نو تا جیبه خبرې کې خفه کېږه مه که نه نو ښه زه به شابه زه ځم وایم داسې کار دی که نه دا زه دلته ږدمه او زه تا ته اوس پټه خبره کوم ښه پلار ته دې وایه بجوې رانه نادان وتښتوله مړه نو ولې ته څه وایې چې ته به زما دا پیسې وخورې په 1000 کاله کې رانه نشي خوړی صبر وکړه تا سره بیا خبرې کوم صحیح دا سپېره خوله واده کړی ولې مړه نو خوله به مې واده کړې دي وایم بلې ورځ مې ځان له ډال راکوز کړو نو هغه رانه نادان وتښتو او ګرګر یې رانه وتښتو او ویم وایلم اوس مې بابا ته یې ما 1 روپۍ نو نه راکولې دا وګوره ستا لاس دا خبرې مې کړ کړې بیا رنګ وکړو السلام علیکم هلو صبر وکړه خبرې څه کوم
خدای دې په قهر اخته که چې هغه رانه ډالو تښتو کاڼې به یې راغشتې او دا سر به دې پیشتې و سر پیولما سر پیوله سر پې بد کړ چې کټ کې پروت بیا ورنه ډالې نه تښتې او کنه نو ماله خو چل نه راته چې زه هغه سړي څوک یم خو څنګ مې ډېر و دا شنې شنې سترګې مې ولې دي دا ډبرې خاورو په شان وخت کې دې ویلې نو تا له څه چل درځي لاړ شه هغلته به ډال خېږي دا کپره پیوله او تښته دی حاجا دا خبره صحیح ده اصلا بیا مې بابا واقعي نه دی وایي که نه هغه ته به زویم چې دنه یې ډال تښتولو اوس ورشه په هغه سرونه بیا به ګورو ځه ښه ده صحیح ده ورځمه ښه ورشه ده دی دې په شرپ ولګه ورګه چې داسې کار لګولو چې ته یاد خدای دې خپله ماته کړه ډېر بدې ښکارې د عمر ته وګوره د ژړا ته وګوره دا څه چل دی ویم هغه نادان نه دی هغه زه ووایم که نه او ما یې باید وم وتښتوله نو تا ته پته لګي باندې اوس څونه خوشي کار دی او بله مې موټرسایکل والا لږ ته پتنګ یې خېجو اتار والا مرې والا او مرې والا وشلوله زه کومه زما څوک دی زه ډالونه الوزومه او زما یو خبره زین که نه چې ځان کې توله واچوله او ماله به راکړې هغه او چې زه دا څو خېجم نو ښه به نه ما په داسې کار وکړه ظالمانو دا پتنګانو متنګانو کارونه مه کوې دا ماشومانو کار دی ته خو غټ کوته کې بچه څوک یم زما څوک زما ځان له ګونډ یم اخیستی که نه په 400 روپۍ او بابا راله په 10 روپۍ باندې دا یم اخیستی دی ستا پلار څه نوم دی زما د پلار معراج و معراج هندې راسره خلاص شه د دلراج ته ووایه چې دا شیزونه مې ماله معاف کړه ها په دې به تعالی مطلب دا به ځان سپاره بر بیاستې سبق مبق پرې وي دا ته څه کوې ویم کو د نن نه پس نه نورې دی که نه چې پتنګ دی که جو ماره کودي وې ناصر نه دی لکه را کارغه د ناصر داسې جاکم زما نوم مدکي دی چې پیغام بیا نه پیدا کېږي خدای راله را پیدا مه کړه شابه در پسې سبا ګورې مردکي خلک پتی گو باندې ولي سارانه د کنه ورشم مزوي دی لیونه دی او ډېر ښه وخت تیر شو چې نن د مردکي مور ژوندی وې ولې بیا څه تندر را پرېوتو مردکي خیر شه ویم دا څه کوې که نه بابا ویم هغه نادان نه دي ویم زه یې ووایم که نه او ما یې ډال او ګرګاډ یم وتښته و پلار یې نرو پلار ولې ته ماشوم ته د هغه نه وړوکی یو ګټه راواله او دا سر پې مات کړه دا سر ویم دا خبره صحیح ده ښه بابا ویم ما ته دا خبره په لار باندې راتلم که نه عارف هم راته ووي وایي دا سر پې مات کړه خو ما هغه ته ویل چې نه ویم بیا مې بابا وخي های زما دومره نصیب کم دی چې تم په چا دا سر مات کړي ورشه پیلو کې نه را او دا سر پې دوه ډوله کړه ورشه زه بس ورځم ښه بابا بیا به راته ته کیږې زه نه درته سم نه یم ورشه بس دا سر پې دوه ډوله کړه ورشه ورشه دې اوسنو بچو ته به هم دقسې عمل کوي ولا مكوى مسلماننو ورانشو ها يا جماعة أتشكى عليكم لا يا زمالي ولا ماني وصل ده سرق وي دا ما عندي غا تادي دا ما تحتونو خمي كري راك لا ني قوما وي لا أيها تقول على المتعة وأقول ها مكو كني وصل ولي زمان عندي ها استادي وكزمادي ولا كيرانا كورتا يمشي لا تدي واي نادان وش مردکیا دیکھ هډیر خوان دی ها دا هډیر مزه کوي ورکا مانجا ورکا دا هډیر مزه کوي ها پکې ډیر دی چې د ادرسونه پکې نه وي ورکا مانجا
ورکه مانجه جاخ ده جاخ شو ها نه بځي کټوم به ته ورکه مانجه ورکه ها ورکه مانجه ورکه کیا ولې ما سره موټي که مسلمانه ما دومره ډېر ډالونه نیولي دي هلته چې نه مړه زه تا سره متې نه کوم ښه تا دا بله څه وایم دوه بېرې دې وایم روغه کې روغه زه تا سره نه وای نو بیا مې مه وهه که نه نو روغه کې که نه کې روغه دې سره کومه هاو که نه الکه زما بابا با ته روزې که نه او ما نه دي لیدلی چې څه څو ما لیدلی مردکیه کوم ځای کې دي هغه ځای کې دی نیسه تا د ډالونو نه منې کوي او په خپله داسې ښکلې ډاله لیدولې زه هغې ته وړم نه وړم نن دا به ته زه څنګه راپټوم زه ورته هغلته کښېنم نه یاره هاو ښځه وایم دا چې کار دي بابا پسې زه ورځم هغه زما نوم به ډکېږي او زه چې راپېغب شم بیا نه راپیدا کېږم څنګه نه بیا نه راپیدا کېږم پیدا راپېږم کېږم نو سره دې غوږ نه یو شپږ کورکوړي پاسوم بس نادر وایم داسې کار وکړه که نه چې زه بابا پسې ورځم زه خو ته هغلته کښېنم څه پچل چې هغه مانجه وشلوه بس هغه ځای کې به بس ما رانیولي دي ښځه صحیح ده ځه ځه ګوره بیا قچې نه کې ګوره نه قسم ده چې موټي ګوره که موټي که موټي ځه صحیح. ځه ځه به ځه ما یو بابا ته ویمه چې ما له لبر ما چوه اروزه یې پښتو خوږي پخوا به ورته خلکو بادوي ویلي اوس ورته پتنګان وایي خو زه هم د پتنګانو کینګ یم کینګ ما به د ورځې یو نیم سل بادوي کړ کولې پتنګ باز دی شغلی شه بابا چپ شه لکه ما یې وایم په خپله به یې ماته وي چې بادوي ما نه جوړه اوس ته بادوي نه چې بابا مانجه پې ورکړه کټ کېږي